ورکړي. او زمونږ بل بیګا محترم هغه حاجی صاحب ناصر خان وفات شه د کاکشالو ګلدرې، زمونږ د محترم ورونه دي، دا حمزه بی دی، عارف الله رور دی، او دغه نګه لقمان بی، زمونږ د ورونو والد صاحب نیک سړی او دا یو نیک خاندان دی او نیک کورنۍ ده. او زمونږ نه مخکې له دې پخواني الحمدلله همیشه د دین خدمت کړي، کده د ځوانان هم دي د الله ر دین او د علماء خدمت ته ولاړ دي الحمدلله، کده مدارس د خدمت اواز په شوي دي، کده مساجد په شوي دي، که یو بل د دینی معاملې راغلي دا کورنۍ ولاړه ده. الله دې کورنۍ کې برکات واچي او الله رب العالمین دې ورته صبر جمیل ورکي. او زه ابل ورځ تماوي المازه تاسو ته لوی تسلی دار در کوم چې د ناصر حاجی صاحب دا وفات په یوم العرفه راغی، ان شاء الله تعالی دا زموږ لپاره تسلی خبره ده چې الله رب العالمین داسې خپل ورځ غله ورکړه. الله رب العالمین دې ټول کورنۍ ته صبر جمیل ورکي. نور چې څومره مسلمانان وفات شوي نارینه زنانه الله دې ټول ته بخنه وکي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين وجزاكم الله خيرا. تقبل الله منا ومنكم.